ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. 2021 کال خلاص سو. 2022 کال د نړۍ ډېر ګوټونو کې خاص افغانستان او نور وطنونو کې به شروع شوی. اروپا کې به هم یو څو ساعته وروسته شروع کیږي او امریکا کې به تقریبا په کالیفورنیا کې 12 ساعته وروسته شروع کیږي. الله پاک نه ډېر شکر گزار یو چې 2021 کال یې ښه په روغ جوړ صحت سره راباندې تیر که. ژوند کې ډېر خلک په هسپتالونو کې وو، ډېر په جیل خانو کې وو، ډېر په نورو مشکلاتو سره مخامخ شو، مګر د الله ډېر احسانو په موږ باندې ښه تیر شو. الله پاک دې په نورو انسانانو هم ښه تیر کړي. الله دې په ټول جهان دپاره د راتلونکی 2022 کال د مینې محبت کال کې، بهترین کال کې، د امن کال کې، د سولې، د ښه صحت کال کې. د کرکټ په نړۍ کې خو تاسې وکوته د افغانستان دپاره زیمبابوې سره سیریز وشو، بیا هم داسې ډېرې وعدې وشوې او سیریزونه ونه شو، مګر هغه نړیوال جام کې یو څه لوبې وګټل شوې، ایکسپیکټیشن ډېر زیات شو، هایپ ورکړل شو، خو کار ونه شو. بیا هم اوورال چې شی وشو په کرکټ په دغه کې تیر شو. هغه خدای دې وکړي چې دا 2022 کال کې زموږ زیاتې لوبې دي دا ترسره شي او دې کې د افغانستان ټیم بریا لاسته راوړي، ځوانانو ته موقع ورکړي، کار اهل کار ته ورکړي، استعدادونه را میدان ته کړي، ښه یو دوه میډل اورډر ټیکنیکل بیټسمینان را پیدا شي او ورسره یو ښه فاست بالر کم از کم یو چې 150 یا 45 پلس کنزسټنټ بالینګ کوي دغسې را پیدا شي. ګورئ افغانستان کې موږ په خیبر ولی باندې مخکې ویډیوګانې کړې وې انډر 19 کې. د انډر 19 ټیم خو پاکستان سیمی فاینل بایلوده، هندوستان هغه د فاینل هم وګاټئ او د ایشیا کپ انډر 19 قهرمانان سو. مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي. افغانستان په ګورئ چې په چا باندې څوک ویډیو جوړی هغه د هغه ملک راتلونکی غټ استعدادي. خیبر ولی صاحب باندې ویډیو جوړه شوه، یو بل فاست بالر دی نوید زادران، په هغه باندې هم ACB ویډیو جوړه کړې ده او هغه یې ځان سره انډر 19 کې ساتلی دی په بینچ باندې، سره ورته موقع هم ورنکړل شوه. نو ته چې چا باندې ویډیوګانې جوړی چې دا ستا تیزترین بالر دی په افغانستان کې فلحال چې هغه یو بال 139 140 کاوه، نو هغه ولې بیا په بینچ ناستی؟ دا پوښتنې دا شي نه باید 2022 نړیوال جام کې ونه شي، نوید زادران ته موقع ورکړل شي، خیبر ولی صاحب ته هم زیاته موقع ورکړل شي. دا د انډر 19 ملي ټیم کې باید زیاتو ځوانانو ته راتلونکي کې موقع ورکړل شي او دا زاړه خلک چې دا باید 2022 کې ټول خپل ریټایرمنټ لاره غوره کړي. د کوچنګ پاړه باندې چې د افغانستان کوچ به څوک چې زما خو مخکې ویلي، زما په نظر باندې یونس خان صاحب به بهترین انتخابي. داسې نه په دنیا کې زما فیورټ کوچز چې دي کیوین پیرسن دی، برینډن میکولم دی، دغسې خلک زما ښه راځي ځکه دا داسې یو فیرلیس بریو غوندې ډېر ښایسته پلیران وو. دا مینټالیټي چې په ټیم کې انسټال شي، هغه ټیم زموږ غوندې ټیم چې دی ټیلنټډ ټیمي، هغه یو قسم ته بیک اپ، یو قسم ته مورال اوچت شي، نور هم ښه کېږي. مګر فلحال دا کسان افغانستان ته راتلی نشي او افغانستان لکه تیر ځل چې موږ لینس کلوزنر په ټول 2.5 کالو کې به یاره 3 میاشتې خپله وظیفه نه کړي مګر معاش یې واخیسته. نو د افغانستان کوچ باید اوس داسې کسي چې هغه زیاتره وخت افغانستان ته راتلی شي، زموږ ملي لوبغاړو سره، زموږ انډر 19 سره، زموږ A ټیم سره، هر چا سره یو ټیکنیکل یو څه خبرې وکړي. یونس خان چې دا هایلی ریسپیکټډ پلیر دی، 10,000 نه زیاتې رنزې کړي دي، دنیا یې مني. د پاکستان هغه ټیسټ کرکټ کې ټول نه زیاتې رنزې یونس خان کړي دي. ښه کاردار دی، پښتون دی، هغه لینګویج بیریر چې که نه هغه به هم نه وي. اوس ته چې یو چاته یو خبره په هغه که چېرته په بله ژبه کې کوې که نه، اوس لکه موږ دلته یو انګلیسي کې، نو یو سړی تا ته راشي افغان، هغه ته په انګلیسي کې خبره کوې، نو هغه دا نیلسن منډیلا ویلو د هغه ذهن ټچ کوي. مګر که تا ورسره مورنۍ ژبه کې خبرې وکړې د هغه زړه ټچ کوي. نو کوچز چې یونس خان کله پښتو کې ورسره خبره کوي، هغه به د لوبغاړو زړه ټچ کوي، کار به ورسره کېږي، ښه کېږي به. نو زما په نظر دا به ښه چویسي. فاست بالینګ دپاره عمرګل صاحب به ښه چویسي، نورم خو د ACB خوښه، خو زما په نظر باندې یونس خان اینډ عمرګل دا بهترین
د افغانستان د کرکټ د کوچینګ لپاره انتخاب دغه دي کسان دي چې زما په نظر بهترین کسان به چویسز وي. باقی چې کومې لوبې دي دا باید ان شاء الله د افغانستان کرکټ بورډ کوشش وکړي چې ترسره شي. لوبغاړي زموږ خپل بارني خو اسیم لیګونو کې لوبې کوي مګر زموږ خپل شپږیزه باید وشي. کوشش باید وکړي دوی وي موږ APL 2022 کې کوو خو ډوزي باید ونه ولي ریالسټک کار وکړي. APL باندې هم کار وکړي. افغانستان پریمیر لیګ دې سره به نوي استعدادونه را میدان ته شي. لوبغاړو ته به د پیسو ګټلو موقع پیدا شي. هغه لوبغاړي چې بیچارهګان ډومېسټک کې ورته دونه پیسې په لاس نه ورځي. نو زما په نظر دا به بهترین کاري. نو کرکټ اوورال اوس راځو دغه ته د افغانستان کرکټ او د پاکستان کرکټ لپاره شکال زما په نظر باندې ښه کال په دې چې نور خو یې ارڅ یو طرف ته سیریزونه هغه یو وخت کې نیوزیلینډ لاړه هغه د پاکستان هغه ایمیج شو ایز ا هوسټ نیشن هغه یې ډیمیج کړ. ته چې خپل ملک کې میچونه کوي خپل استعداد دی هلته را میدان ته کیږي هغې وکټو سره بلدي سکور کوي کانفیډنس لیول یې پورته کیږي او هغه بیا بار ملکونو کې بیا نور هم ښه کیږي ورسره. نو پاکستان دپاره هغه نیوزیلینډ چې کوم کار وکړه هغه سی نه و مګر ښه کار دا وشو چې پاکستان نړیوال جام ته لاړه ټول ټیمونه بیټ کړه سیمی فاینل ته لاړه سیمی فاینل یې بایلوده مګر مقابله لوبه یې ښه لوبه وکړه. د هغې په اساس باندې هغه دی ویسټ انډیز ټیم چې دی پاکستان ته راغلی 3 میچونه یې د T20 وکړه خو ون ډے د کووډ د وجې پوسپون شو مګر بیا به هغه هم راځي. اسټرالیا ویلي دی چې سره دی چې اومیکرون وایرس په پاکستان کې شته مګر موږ به پاکستان ته ځو. مطلب پاکستان خپل هوم ایڈوانټیج چې دی هغه بیرته گین که د دنیا ټرسټ دا ورته ښه کار وسو. زما په نظر باندې دا د 2021 کال غټه لاسته راوړنه وه چې په خپل کور کې په خپل دغه کې میچونه کوي بل تا ته اقتصادي لحاظ باندې هم دا ښه پرېوځي. یو بل شی رمیز راجا صاحب وکړه تقریبا پاکستان وایي 30 کروڑه روپۍ 2 ډراپ ان پیچز د اسټرالیا د وکټې راوړي لکه بل ځای نه وکټې تیارې راځي هغه وکټ ته ته ځای برابروي او هغه هلته انسټالوي نو هغه وکټه باونسي وکټ به وي په هغې باندې به دوی لوبه کوي او د اسټرالیا نړیوال جام ته به تیاریږي. نو دا یو داسې دغه دی یو ښه ریسک اخیستل دی. یا پیسې پې زیاتې خرچ شوي مګر د دوی ټیم به نړیوال جام دپاره تیار وي ځکه پاکستان سره الریډي ښه فاست بالران شته 145 پلس ډېر پکې بالینګ کوي. نو صرف فاست وکټ چی دا دوی دپاره ډیره فایده به ورته وکړي. نو دې سره د پاکستان PSL هم را روان دی په جنوري 26 یا 27 باندې هغې دپاره یو بل ډراپ هغه بعضې پلیرانو چې ځانونه ترې ویسته یا اویلیبل نه شو هغوی په 9 اتم باندې به بل ډرافټ کیږي. PSL باندې په ټیمونو باندې ویډیوګانې کول په ټول یو ویډیو کې خو ډیره زیاته به شي او ډیر زیات وخت اخلي هغې د خاطره ما ور باندې نه دی کړی لږ مصروفه وو. اوس دې کال کې هم یو څه مصروف خو کوشش به کوو چې موږ څونه ویډیو کولی شو تاسې ته یې وکړو. نو PSL په هر یو میچ به خبرې کوو مګر دا ټیمونو باندې چې دا چې کله لږ موقع برابره شو هغې باندې او بیا انشاءالله هغې وخت کې خبرې کوو. دا و دغه پاکستان کرکټ او باقي موږ او تاسې ګوره د افغانستان خلک پاکستان خلک موږ ټول نیشنلټیز پاسپورټونه د هر وطنونو چې دي دا به بیلي هر چا سره به مختلف پاسپورټونه وي مګر زموږ آیډنټیټي چې دا هغه یوه ده موږ ټول پښتانه یو. الحمدلله زه په دې افتخار کوم چې موږ پښتانه یو او د افغانستان پښتانه چې دي دا داسې دی چې د افغانستان مکمل داسې یو ونه ده او د دې ونې هر خاخ چې دی دا مختلف قومونه دي. دا ونه په دې ټولو خاخونو ښایسته ښکاري. موږ پښتانه په افغانستان کې اکثریت یو د مشر رور حیث لرو. څوک چې د دنیا قانون دی چې اکثریت یې هغوی باندې باید زیات پام وشي هغه نورو ته د هغې عدل او انصاف وشي. نو د عدل او انصاف مطابق موږ ټول به سره په اتفاق او اتحاد پرمختګ کوو. د افغانستان ټول قومونه چې دي دا په مونږ ګران دي. هغه چا چې تاسو ته ډوزې ویشتې هغوی اصل کې
ستاسې دشمنانو، هغه د پښتون، د تاجک، هزاره، د ټولو دشمنانو. نو زه هغې سیاست ته نه ځم. اشخاص تاسې خپله ولیده، لږ د دې په ځای چې جذباتي ریاکشن هر څه سره ښیوئ، لږ سوچ کوئ. یو سړی تاسې ته راپاڅېږي مثلا مختلفې خبرې ورته کوي، بس هغه تیر سو. که هر څوک نظام و 20 کاله د هغې نظام ملاتړ وکړي، سره د دې چې څونه مشکلات پکې و، څونه بد. یاره پروسه کال زال ته ومه او دغه چې دی ما ولیده په کابل کې خپیه بلخپې زنانه په واوره کې ولیاړه، دا خیر غواړي. والله زما خو هلته سخت ورباندې زړه جړل. نه هماغه شی دی. هغه چا چې ډالرې دغه کول هغه وتښتېده او حالات چې دی هماغه دی. مګر افغانستان کې اوس هم خلک دي چې هغه وایي جار دا او قربان دا او خپلو کې یو بل ته کنځلې کوئ. هغه چا چې په کار دی چې جار قربان اشرف غني ته یا بل ته ویلی امرالله ناصالح هغه ورته ووي چې دا فرار وکړه او دی بې غیرتي وکړه، په خپل حساب ټویټر یې ورشئ چک کړئ. حمدالله محب فضلي دا د نږدې کسانو هغوی ولې خبرې نه کوي، هغوی ولې څه دغه نه کوي، څه نه یي. نو عام ولس چې دی دې نه نور تیر شئ. دا شی پرېږدئ چې دا غني طالب یا پلانکی ډینګره دې نه نور تیر شئ. راځئ چې شی چې ستا د وسه کېږي افغانستان ته هماغه کوه. که هېڅ ته د وسه نه کېږي یو ښه خبره دې وسه کېږي هغه وکړه. که هغه نه شي کولی چپ کښېنه. بل خپل منځ کې خاماران وپېژنئ، شرمخان وپېژنئ، دا بېسواده شپږم سیم کې مکتب نه تښتېدلي جاهلان وپېژنئ. هغه کسان چې ماسټري په غلا باندې اخیستې، پردي تیسیس یې پټ کړي دي، هغه هم وپېژنئ، ځکه هغه هم تاسې دوکه کوي. خپل منځ کې داسې خلک وپېژنئ. دوی ناتلان مه جوړوئ، کنځلمار ناتل مه جوړوه. هر چا چې کنځلې کولې بد سړی دی، ټولو ته معلومات دی، سمپل. نه په دغه کې افغانیت کې کنځلې شته، ځکه موږ خپل ناموس او د بل ناموس ټول را باندې ګران دي. مور محترمه ده، خور محترمه ده، ټولې محترمې دي. همداسې په اسلام کې وګوره. زه خو نه ځم زیات دي شي ته، ځکه اسلام داسې مذهب دی چې دا د الله دین دی، دې ته باید څومره ډېر خلک راځي باید راشي. څوک باید مسلمان د مسلمانۍ نه ونه ایستل شي، دا دې باندې زه یقین نه لرم. مګر که بخاري شریف ته ورشئ که نه 6542 نمبر حدیث راواخله. هغې کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اول مهاجر هغه همداسې کنټینیو کېږي. وایي مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د لاس نه نور مسلمانان بل مسلمان محفوظه پاتې شي. ځان سره فکر وکړه، ستا د ژبې نه انسانان محفوظه پاتې کېږي، ته چاته کنځلې کوي. ټیک ټاک یا بل شی دا خو داسې اپونه دي چې دا دغه دپاره دي یا فیسبوک سوشل میډیا ته راځي انفارمیشن پکې اخلي. دا دې دپاره نه چې ته پکې راشه چاته کنځلې کوه. په کنځلو باندې نه پاکستان فتح کېږي او نه په کابل او نه په بل ځای. مګر په امن مینه محبت یووالي باندې چې موږ ټول پرمختګ کوو. که افغانستان کې امني د پاکستان دپاره زه صرف درته 2 ګټې یم د ولس دپاره. یو ګیس، د پاکستان خپل ګیس 30% خلکو ته رسېدلی دی، شاید اوس به 25 ته رسېدلی. مګر فکر وکړه د ترکمنستان نه ګیس راځي د افغانستان په لیاره باندې، ستا دا باقي 80% نه زیاتو خلکو ته دوی ته هم رسېږي. دې نه بغیر اوس چې د ګیس کوم کیوبیک میټر یا کوم یو مکعب هر شی چې ورته هغه په 25 روپۍ دی، هغې ځای نه چې راشي په 10 روپۍ پرې وځي. غریب ته یې ګټه شوه که نه شوه. تاجکستان یا ازبکستان دې ځایونه چې برق راځي، پاکستان کې 10 روپۍ نه زیات اوس یونټ دی، هغې ځای نه چې راشي تا ته 5 روپۍ 10 روپۍ یونټ پرېوځي. دا د غریب سړي ګټه شوه که نه شوه. سیاستمدار خواصم بیلونه او دا شینه ورکویم نه په غلا او مفتو کې وهي. مګر زما او ستا ګټه چې ده که نه په امن کې ده، په مینه محبت کې ده، یووالي کې ده او جنګ د چا په منځ کې دی. ټول هغه خلکو په منځ چې هغه د وطن نه تښتېدلي دي، یا به اروپا ته یا امریکا ته. امریکا کې خو ماشاءالله دوی ته دومره وخت نه، هر څوک چې راغلي اوس به ورته معلومات شوی، په هغې لږ وروسته سره خبرې کوم. مګر دوبۍ سعودي دې خلکو ته دا خپلو کې سره نښتي. نو خوار شي چې دومره ستا وطن ښه وی یا پاکستان یا افغانستان ښه وی، حالات زمونږ ښه وی، نو تا څه کول چې ته اوس بار ملک ته تښتېدې؟ خو همدې د غریبۍ د وجې وتښتېدې، حالات خراب و، مشکلات و، همدې د وجې لاړې.
نو اوس ځان سره فکر وکړه خپل وطن ته ګټه ورسوه، تاوان مه ورسوه. ستا دا فضول خبرې چې دي دا وطن ته خلکو په منځ کې مشکلات جوړوي. دا شینه باید ختم سي. موږ یو بل سره د مینې محبت خلک شو. زه منم مشکلات شوي دي، 45 کالو راسي بعضې خلکو سره راشم ما نه پوښتنې کوي مه یې کوه رانه، ما نه نفرت نه کېږي، زه هېچا نه هم نفرت نشم کولی. زه پوهېږم زه د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما چې وحشي بن حرب غوندې کس چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه څونه وحشت سره شهید کړی و هغه یې مباخه. زه د هماغه رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما، زه په هماغه یقین لرم، ما نه نفرت نه کېږي. نو چې ټوله دنیا هر څوک خپل هر څومره خلاف شي موږ به د مینې محبت خبرې کوو، د نفرت خلاف یو خلاف وو. که ته ما ته وایې چې د پاکستان سړی او پاکستان او افغانستان سړی I don't care, it doesn't matter چې د هر چا سړی شم، زه د هغه رب ذوالجلال بنده یم او د هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروان یم او هغه ما ته همدا درس راکړی. ته خپل عقل خلاص کا، ته به هماغې رب ته ځواب ورکوې. 2022 کال کې په همدې 21 کې توبه وباسه، 2022 د مینې محبت غوندې شروع کا، انسانیت غوندې شروع کا، ته به هم پرمختګ وکړې، تا نه به ډېرو انسانانو ته ګټه در ورسیږي انشاءالله. او هغه کسان اوس راځو چې نوي امریکا ته راماجر شوي. ګورئ دوستانو، د اروپا غوندې سوشیالونو ته پرې نه وځئ، د حکومتي ګټو ته پرې نه وځئ. د دغه کې خو اروپا کې خو دا سوسیال ډېر ورکوي، نو زموږ افغانان یې زیاتره همداسې دغه کړي لیزي کړي که لارې هلته ناست دي بس انټرنیټونو کې ګپې لګوي او هغه اصلي دغه تینې پاتې شوی د ژوند مقصد. امریکا کې چې په اولني 10 کالو کې داسې کوشش وکړئ چې دننه دا د امریکې دغه چې کور واخلي خپل، اول خو راغلی ژوند دې سیټ کړه، ښه په کلار او سیله میاشت 2 3 6 میاشتې اخلي چې ته د دې دغه نه راوځي. یو کاله پورې کله کله داسې ټایم واخلي چې هغه د مسافرۍ دا ډېر جلاوطنۍ دا ډېر سخت ژوند دی چې ته لږ ایډجسټ شي. چې یو ځل ستا څنګه کال ووته ته به پوه شي چې امریکا د ژوند کوالټي څومره ښه ده. بیا هغې وروسته چې دی دغه دی درس وایه چې چا پوهنتون نه ویلی، زما هر افغان نه دا دغه دی هیله ده او خواهش دی چې پوهنتون ویوئ. نور که هر کار بیا کوي، که بزنس ته ځي هغه بزنسمین تعلیم یافته بزنسمین د بې تعلیمه بزنسمین نه هغه بزنس نه زیات خوند اخیستی شي به نسبت تعلیم یافته تینې زیات خوند اخیستی شي به نسبت ته بې تعلیمه نه. نو تعلیم اولنی شرط دی. اقرا په قرآن کې لوستل ولې راغلی دي؟ څوک چې لوستل کوي د هغه دا ذهن چې دا به ډنډ نه دا به د نیر غوندې روانې سیند او سمندر ته به ځان رسوي دغه کېږي به. اسلامي علوم یوه ورسره 10 منټه ورځ کې، نیم ساعت ورځ کې ورکړه دغه د دنیاوي علومو سره 10 منټه نیم ساعت اسلامي علوم درسم یوه. ځکه موږ مسلمانان یو، دا زموږ آیډنټیټي د مسلمانۍ هغه زموږ روح الله پاک چې کله ترې واده اخیستې ده که نه چې لستو بربکم، نو هغه واده چې ده زموږ د روح سره، زموږ روح به چریم په سکون کې نه چې تر څو پورې موږ په خپل دین پوه نه شو. نو درس ویوئ، ورسره د کار اپرچونیټیز ډیر دي، هر ځای کې کار کوه. اولنی یو کال نیم کې خو کوشش وکړه چې بیا کورپوریشنونو کې کار پیدا کړي. مختلف رنټکار کمپنیانې د ایرپورټ سره هغې کې کار وکړي، ډیلرشپ کې کار وکړي، سپیکټرم ټي موبایل هر ځای کې دا سیلز او دغه کې چې دې کې کار وکړي. ځکه موږ په دې سره ډیر افغانان خاص پښتانه چې هر ځای ته ځو چې یو ځای خلو مثلا دا الو په څو دی یا رومیان ټماټر هغه ارتي دا په 50 روپۍ کیلو، ته ورته په 40 نه راکړې. دا بارګیننګ چې دی که نه دا هغه کوالټیز دي چې تا کې راځي. په ایماندارۍ سره کار کوه، همیشه غلا به نه کوي، دروغ به نه، حکومت نه به هم غلا نه کوي. ګوره دلته داسې موقع راځي بس چې غلا دې وکړه که نه ټول عمر به یېرېږي. په امریکا کې به هم یېرېږي، ښه ورځ به ونه ګورې، مګر چې غلا دې ونه کړه که نه بېغمه به امریکا کې پروت وي، ښه سور کې به کور به هم د الله پاک ښه درکړی، پوه شو، ژوند به الله پاک ښه درکړی، ذهني سکون به در سره وي، ستا ژوند به ښه، خپل ضمیر ته به ملامته نه وي. مګر که غلا دې وکړه، دروغ دې ووې، همیشه به په ایره کې او پرمختګ نشي کولی. نو چې کله موقع په دغه باندې چیک باندې مو کار وکړو 2 کاله
چې دی دغه کم از کم 3 کاله دوی غواړي، خو بعضې هغه لون افیسران یې په 2 کالو کې هم کولی شي کوشش وکړي چې ځان ته یو کور دغه بندوبست وکړي، چې خپل کور چې د الله یو خاص کور معلوم دی، ټول مساجد کور دی مګر بیت الله یو خاص کور معلوم دی. نو انسانان هم باید ځان ته یو کور پیدا کړي چې بېغمه شي. دا ځان سره ګول وټاکئ. همداسې بیا که خپل کاروبار ته اړېدئ، مختلف کاروبارونه دي. که چا سیکیورټي کې کار کاو که نه، نو هغه د سیکیورټي ګارډ چې 2000 ساعته یې پوره شي لایسنس واخله، کمپني خلاصه کا. کاروبار به تاسو اسلام تجارت ته دغه ورکوي، ځکه تجارت چې دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی او بهترین کار دی. نو خپل ژوند باندې فکر وکړئ او اټ ډزنټ میټر، اټس ناټ ا بیگ ډیل. که اوس مثلا چرته کوم ځای ته چې ته غواړې چې ورسېږي او هغې ته رسېدلی نه یې اوسه پورې، بعضې خلکو داسې امریکا کې 15 کاله شوي، 6 کاله، اټس نیور ټو لیټ. اوباما به مثلا 44 کالو کې پریزیډنټ شي، 43 کې، ټرمپ 980 کې پریزیډنټ شو. اټس اوکې، د امریکې پریزیډنټ شو. سړی لږ لیټ لاړ دی شي، مګر زموږ تاسې مقصد چې دی په دنیا کې، ګوره پیسې ګټئ، کار شی ګټئ، ښه ډېر وګټئ، هر څه نه وګټئ، خو په لاس کې دنیا باید زموږ په لاس کې، په زړه کې نه. په زړه کې باید زموږ الله او د الله رسولي، بیا به ورته سکوني. څونه چې وسه کېږي خلکو سره کومک کوئ، پټې کوئ. هغه چې چاته کومک ورلیږي کس ته ورولېږه او چې دریم قسم درنه خبر نشي، دومره خوند به درته درکړي. دلته هم کولی شي هر ځای کې چا سره میلاویږي، په ښه انسانیت په ښه سلوک میلاویږه، دا هم صدقه ده. دا اسمایل چې دا هم یو صدقه ده. نو دغه شي نه چې زما هیله ده چې تاسې 2022 کې دا مې پیرزوینه ده چې څوک یې مني وایي منئ، څوک یې نه منئ الله یې درته هدایت درکړي. تاسې د الله بندګان یاستئ. فیغفر لمن یشاء ویغفر ویعذب من یشاء. د الله خوښه ده چې چاته مغفرت کوي او چاته عذاب ورکوي. الله دې زموږ د ټولو مغفرت وکړي. الله دې موږ او تاسې ټول سره په اتفاق او اتحاد ولري. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. 2021 کال کې شروعات کې شاید زموږ دونه دا کسان نو، تاسې ورته راغلی یو وخت کې کش ورکړ، نور زیات شوی. همداسې به 2022 کې نړیوال جام دی میچونه دي، دې چینل ته به کش ورکول کېږي. مو زیاتره 99% یا 95 نه پورته زه په کرکټ خبرې کوم، ځکه کرکټ خوشحالي ده، امن دی، مینه محبت دی. د کرکټ تبصرو کې چې دی سیاست کې مه راپرېوځئ، نه مانه ګیله کوئ، نه ما راځئ هسې چټي خپل ټیم مه ضایع کوه. که بعضې خلک به په یوټیوب کې نه بلاک کوي چې ولا سبسکرایبر دغه کېږي او کتل، ځکه ستا په کتلو باندې به یو څه پیسې، آی ډونټ کیر، دا پیسې زما نه دي په کار. زه به د یوټیوب کې هم بلاک کوم چې غلط سړی چې کنځلې کوي چې بېلیارې دغه هېڅ ضرورت درته نشته. مګر باقي ښه خلک چې دي خدای مراوله هر کله راشئ، سبسکرایب ته کش ورکئ. هغه سبسکرایب ته کش ورکئ ځکه زه ورته یم چې ډېر غلال ته ماته ښکاري چې هغه یې ګوري، سبسکرایب کړی نه، همیشه یې ګوري. نو د دې مطلب دا یا خو هغه بعضې دوستانو موږ نه هېر شوی دی، یا د هېر شوی دی بل څه وایي. نو چې سبسکرایب شي تا ته به ګینګړی چې دی هغه ورسره وایي تا ته به د زما ویډیو دغه درځي. بیا ستا خوښه ده چې کله اوزګار وې ګورئ. زما ویډیوګانې لنډې نه وي، دا اکثره اوږدي، ځکه اوږدې ویډیوګانې هر څوک کولی مې دونه اسان هم نه دي. څه چټیات درته نه یم، زما په تاسې ټولو زړه خفه کېږي. موږ تاسې سره ژوند امریکا کې مې 21 کاله دلته تېر کړه، څه ټماټر یا موتیانو غوندې منه یې تېر کړي. دلته موږ عمر تېر کړي او څه تجربه به وي. بعضې ټیم غواړو هغه تا سره په خپلو خبرو کې شریک کړو. دا صرف کرکټ نه، دا یو قسم ته دا په کرکټ سټایل کې موټیویشنل هم زه تاسو ته دغه در کوم. نو چې زما د وسه کېږي پوره به کوم، خو الله دې موږ تاسې ټولو ته خپل منځ کې اتفاق او اتحاد راکړي. یا مالک پروردګاره 2022 کال افغانستان دپاره، پاکستان دپاره، ټولې دنیا دپاره بهترین کال وګرځئ. مریضتیا ختمه کې، موږ سره په اتفاق او اتحاد مو کې د خوشحالۍ ژوند چې دی، د امن، د مینې، محبت ژوند راکړي. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. هیپي 2022. خدای په امان.